د هلمند پوهنتون د غونډو په تالار کې د امیر المؤمنین حفظه الله ورعا د 23م ګڼه فرمان پر بنسټ د وزارتونو او امارتي ادارو د عقدونو قانون د انفاذ د تشریع 2 ورځنی سیمینار پیل شو، چې پر مهال یې د پوهنتون رهبرۍ، د پوهنځیو رئیسانو، امیرینو، استادانو، اداري کارکوونکو او خدماتي همکارانو ګډون کړی و. د سیمینار په پیل کې د هلمند پوهنتون رئیس شیخ الحدیث والتفسیر مفتي محمد شریف الله ابو احمد د امیر المؤمنین حفظه الله د تقوا، دیانت او لوړ شخصیت په اړه خبرې وکړې. نوموړي د هغه د مشرۍ ځانګړتیاوې او د مسلمه امت سره د هغه خواخوږۍ په اړه مفصل بیان وړاندې کړ. ګډونوالو ته په اسلامي نصوصو کې د امیر د اطاعت اهمیت روښانه کړ او هغوی د فرمان د اطاعت لپاره وهڅول. وروسته ښاغلي ابو احمد د وزارتونو او امارتي ادارو د عقدونو قانون د انفاذ په اړه د امیر المؤمنین حفظه الله 23م ګڼه فرمان شرح او تفصیل وړاندې کړ. یاد قانون چې په 2 بابه 4 فصلونو او 40 مادو کې مشتمل دی، د اسلامي شریعت او اداري اصولو پر بنسټ د بیع سلم، بیع بالتقسط، اجاره، استثناء او شرایطو څرنګوالی بیانوي. د سیمینار په بهیر کې د هلمند پوهنتون رئیس د یاد قانون د تطبیق پر اهمیت ټینګار وکړ او ګډونوالو ته یې ډاډ ورکړ چې د دې قانون په پلي کولو سره به په ادارو کې شفافیت او سمون رامنځته شي او اساسي ستونزې به حل او فصل شي. یاد قانون د هلمند پوهنتون رهبرۍ لخوا څو ورځې وړاندې و اړونده ادارو ته د مطالعې په پار تکثیر شوی و، چې د سیمینار لومړۍ برخه یې وړاندې شوه او پاتې برخه به هم ډیر ژر وړاندې شي او د قانون د نورو مادو تشریح او د عملي لارښوونو په اړه به هم خبرې وشي.